وی هغه کوکری او بچی چې کوم دی هغه په دې میلمنو پسې په غپا باندې شو چې په دې میلمنو پسې په غپا باندې شو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کذلک یفعل سفهاء امتی بعلماء امتی، دقسې به زما د امت یو څو بیوقوفان چې کوم دی زما د امت په علماو پسې په آخره زمانه کې زما د امت په علماو پسې به دقسې غپیږي لکه څنګه چې دا کوکري په دې میلمنو پسې غپېدل. عزتمندو نن هر سپی چې کوم دی هغه راپاسي په نبی علیه الصلاة والسلام په وارث پسې غاپي. د عالم په شان کې چې کوم دی هغه کله عالم په خر باندې کېنولی کله په سپي باندې کېنولی، ته د عالم شان ته رسېدی شي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي علماء امتی که انبیاء بني اسرائیل، زما د امت علما خو داسې دي لکه د بني اسرائیلو پیغمبران انبیاء، داسې لوړ مقام دی زما د امت د علماو. ته د عالم شان ته رسي. خبیثه ته نن په عالم پسې خبرې کوې، ته د عالم په شان پسې خبرې کوې. ته چې پیدا شوی وي ستا په پیدایښت په وخت کې هم دغه عالم تا ته اذان کلی و. ته چې ستا د دې مور او پلار هم چې دغه عالم نکاح تړلی نن ته په معاشره کې چې کوم دی په صحیح نوم یادېږي. که دې عالم د نکاح نه وی تړلی او دا پلار دې مور ته ورنږدې شوی نن به ته په معاشره کې د حرامي په نوم باندې یادېدی. د حرامي لقب چې ستا نه درې شوی دی دا د دې عالم په شان باندې درې شوی، دا د دې عالم په وجه باندې درې شوی دی. او چې مړ شي مړ او دې عالم د باندې جنازه نه کړي لکه د سپي به پروت وي بي به درنه ځي څوک به خخی به هم دې څوک نه تر څو چې د باندې دې عالم جنازه نه د عالم څومره لوی شان او مقام او مرتبه ده. نن موږ راپاسو کمزوري خلک په عالمانو پسې خبرې کوو. ته په عالم پسې خبرې کوې، خدای دې تباه او هلاک نه کړه. ته د عالم د شان او د مقام نه خبرې چې د علماو څومره لوی شان او مقام دی او د هغې څومره تا ته څومره عظیم دین چې کوم دی د علماو راورسوه. ته اوسه پورې به چې کوم دی زما او ستا د مشرانو ټولو باباګانو ته به یې نارې والي او دغه د شرک دغه و دا علما رالل موږ ته چې کوم دی دا دین نه وخو به دې دین ما او تا پویه کړو. د نبي علیه الصلاة والسلام احادیث یې ما او تا ته راورسول، زما او ستا د بچو تربیت یې وکړو، زمونږ تربیت یې وکړو، موږ یې په سمه لار باندې روان کړو. په هغه عالمانو پسې نن لکه موږ د سپو غاب. دا ولې دا چې کوم دی د غیرو یو کوشش دی چې د دې مسلمانانو په خپل منځ کې اختلاف پیدا شي او دا مسلمانان د خپلو علماو بې قدري جوړه کړي، په دې سره به دیو کمزور شي، په یو بل سره به ونښلي، نو زموږ نه به یې توجه واوړي. نن مسلمان چې کوم دی په دې دغه میشن کې چې کوم دی ناکام دی او دا غیرو دا میشن چې کوم دی دا کامیابه دی. یو بل دین والا بل مذهب والا چې کوم دی د خپل دین د مشرانو چاته هم ګستاخي نه کوي. که په مخکینو وختونو کې به هم جنګونه وشو خلک به چې کوم دی غلامان شول نو خلک به راله ول موږ د خپل دین مشران نه کوي، که هر قسمه شرطونه هغه به قبله او د خپل دین مشران به اخیستل. نن مسلمان نه چې د خپل دین د مشرانو سپکاوی کوي، نن مسلمان نه چې د خپل دین په مشرانو پسې خندا کوي، نن مسلمان نه چې د خپل دین د مشرانو خبره نه مني. د وجې نه مسلمان چې کوم دی هغه نن د مخ د ځمکه چې څومره مسلمان هم دی هغه غیرو غلام دی. څه وجه ده چې موږ د غیرو په فریب کې او د غیرو په کوشش کې چې کوم دی ما او تا دننه راغلي یو، هغوی چې کوم دی خپل میشنونه کامیابوي او مسلمان چې کوم دی په خپل منځ کې انختی دی. په علماو پسې خبرې، د دین په مشرانو پسې خبرې چې په معاشره کې څومره ښه قسمي او څومره د دین ښه حفاظت هم کوي، نن موږ په هغه پسې انختی چې ته دومره د غمخواري د دې خلکو لاړ شه چاته یو غیر پسې خبرې وکړه. هغه کس چې دنیا لوی لوی ظالمان دي په هغې پسې خبرې وکړه. ته ایله بیله راپاسي په علماو باندې خبرې کوي، علماو پسې خبرې کوي. سپی به درنه الله جوړ کړي به دې معاشره کې به ګرځي. د قیامت په ورځ به دا انسان لکه د سپي په حشر په میدان کې روان وي چې دا هغه کس دی چې د نبي علیه السلام د امت په علماو پسې خبرې کوي. په دنیا کې به هم لکه د سپي غوندې کې زندګي تېره په آخرت کې د داسې سړي مرګ به هم لکه د سپي غوندې کي دا چې په علماو پسې خبرې کوي. ته د علماو د شان نه څه خبرې؟ علما خو الله سبحانه وتعالی چې کم کس وي خوښ شي، کم مخلوق الله تعالی ته خوښ شي او الله تعالی ته نږدې هغه وایي الله پاک اول د دین پوهه وله ورکړي. د دین پوهه چې الله پاک چاله ورکړي هغه الله پاک ته محبوب خلق دی، الله تعالی ته نږدې خلق دی، الله تعالی محبوب ترین خلق دی، ځکه چې الله سبحانه وتعالی هغه راغستي دي د خپل دین پوهه وله ورکړله. خبیثه تاله دی الله تعالی له دین پوهه درکړي که نه ترې زه ستا سره څومره علم دی څومره قابل تاله دی الله تعالی د دین پوهه درکړي ته ترې عالم شي که نه یې درکړي ته یې خوښ نه
علما د الله تعالی خوښ دي ځکه الله پاک دومره لوړ مقام او مرتبه ورکړي ده او تی خوښ نه ځکه ستانه عالم نه جوړ کړي او دغه سپی در نه جوړ کړي چې په علماو پسې غاپي 24 غنټې او دغه به چې کوم د ستاده حلاکت لوی ذریعه دا ستاره حلاکت لپاره کافي ده کته نور په دنیا کې څه بد عمل ونه کړي کنه چې په علماو پسې خبرې کوي او د دین په مشرانو د نبی علیه السلام او د پیغمبرانو په ورثاو پسې خبرې کوي دا ستاده حلاکت لوی ذریعه ده د قیامت پر ورځ باندې خبرې په سر باندې تر قیامت پر ورځ جهنم ته ځي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې زما د امت یو څو بیوقوفان نبی علیه السلام ته بیوقوف خلق ویل چې بیوقوف خلق و زما د امت را پاسي او زما د امت په علماو پسې به چې کوم دی غاپي په هغوی پسې به خبرې کوي د هغوی په شان کې به ګستاخي کوي دا پیغمبر علیه السلام فرمایلي نن سبا چې څومره خلک دا کار کوي دا ټول د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خولې په وینا سره بیوقوفان دي د الله تعالی په نظام او د الله تعالی د رسول په نظام باندې دا ټول بیوقوفان دي دا څوک چې د علماو په شان کې ګستاخي کوي او په هغوی پسې پروپاګانډې کوي او د هغوی هغه صفات بیانوي چې هغه په هغه صفتونه په هغوی کې نه او د هغوی په شان کې ګستاخي علما دا خو د دین خدمتګاران خلق دی دا خو الله سبحانه وتعالی ته نږدې خلق دی چې د دین خدمت کوي او الله پاک هغوی له د دین پوهه ورکړله الله تعالی دې موږ داسې عملونه موږ تاسو وساتي او داسې کارونه چې کم دی خپل نفسونه په حفاظت کې وساتو ځکه ما او تاره یو عالم سپکاوی وکړو که ونه کړو په هغې باندې د هغه مقام او مرتبه نه کمیږي او نه پې سیوا کېږي عالم له الله پاک چې کوم مقام او مرتبه ورکړي هغه ول الله سبحانه وتعالی ورکړي ستا د هلاکت ذریعه جوړېږي چې ته یو عالم راوالې او هغه سپکول غواړي او د الله تعالی د دین یو خدمتګار چې کوم دی هغه ته سپکول غواړي الله تعالی به تا سپکه ورکړي د دې جهان نه لکه د سپي به مړ شي چې څوک به د جنازې هم درته نصیب نه شي